أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اوس د اعتکاف مسله روانه وه. نو اعتکاف درې قسمه مونږ ذکر کړو چې یو مستحب دی، یو واجب دی او یو سنت مؤکده دی. او د اعتکاف په باره کې بعضې خلک په دې غلط فهمۍ کې ننوتي دي. دا مې ذکر کوو چې اوس اعتکاف ته ننوتې نو خبرې هم کوی شي او حتی کې تلیفون هم کوی شي، خو خرید او فروخ به که کوې نو هم کوی شي، خو هغه مبیعه او سلعه هغه به مسجد ته نه راوړي او نور یو چا ته ویلی شي چې زما دا مال خرڅ کا او یادار شی راته واخله، دا ضرورت دی زما دا راته واخله، نو هغه هم کوی شي په دغه باندې په تلیفون باندې. خو به هر حال د الله پاک په ذکر او اذکار او په تلاوت کې به د اعتکاف ورځې تیرې. نو فرمایي ولا تباشروهن، مباشرت خو په دغه کې روا دی، په څه ورته وایي په رمضان کې په د شپې، خو لیکن د اعتکاف په وخت کې بیا نه دی روا. ولا تباشروهن او مباشرت به ورسره نه کوئ. او انتم عاکفون فی المساجد چې تاسو اعتکاف کوونکې په مساجدو کې. تلک حدود الله، دغه حدود د الله پاک دی. الله پاک یو حدود مقرر کړي دي، فلا تقربوها، مه نږدې کیږئ ورته. کذالک یبین الله، همدارنګې بیانوي الله پاک آیاته خپل احکام للناس د انسانانو دپاره او د پیریانو دپاره، لعلهم یتقون، دپاره دی چې دوی د الله نه ویریږي. ولا تاکلوا اموالکم، مخورئ تاسې. اوس دا ده چې روژې نه فارغ شو نو اوس خوراک کې، نو خوراک تاسو حلال کوئ، حرامو نه ځان وساتئ. ولا تاکلوا اموالکم، مخورئ تاسې مالونه خپل، بینکم په منځ خپل کې، بالباطل، په ناحقه طریقې سره. یعنی د مسلمانانو مال په ناحقه طریقې سره مخورئ، د کافر مال هم په ناحقه طریقې سره ناروا دی. په ناحقه طریقې سره څنګه؟ په غلا سره، چې غلا وکئ، او همدارنګې دغه وکئ، څه ورته وایي، غلا وکئ، نو په غلا مه کوئ، په سرقې سره. همدارنګې په غصب سره، نو په غصب سره مال مخورئ. او همدارنګې غصب مه کوئ، غلا مه کوئ، رشوت مه اخلئ. رشوت ناروا عمل دی، ځکه چې حاکمانو دپاره تحفې چې دي هغه هم رشوت دی. او دا چې تحفې سړی راوړي سړي ته، نو او سفارش چې کې د چا سفارش کې او په سفارش کې چا درته څه راوړه، دا هم رشوت دی. او حاکمان چې کوم دي هغوی دپاره هم رشوت اخیستل ممنوع دی، او د نورو لاندې خلکو دپاره هم رشوت ممنوع دی. د رشوت په باره کې نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې راشي او مردشي دواړه په اور کې دی. یعنی څوک چې رشوت ورکوي چاته او څوک چې رشوت اخلي. او بل روایت کې راځي چې دا په منځ کې چې کومه رابطه کوي، یو چا دپاره مطلب رابطه کوي، لکه دا منشیان په دې خاطر باندې د خپلو مالکانو نه پیسې اخلي او بیا حاکمانو ته ورکوي، نو دا ممنوع دی. او بیا خصوصا په دې حکومت کې خو ډیر فکر کول پکار دی چې هر څوک دی په خپل حق باندې پکار دا ده چې دغه وکړي، امنا وکړي او څه وکړي، رشوت نه ځان وساتي او دغه نه ځان وساتي. نو فرمایي ولا تاکلوا اموالکم، مخورئ تاسې همداسې سود دی، نو سود مخورئ. سود باره کې به مستقل دغه راشي انشاءالله آیاتونه. ولا تاکلوا اموالکم بینکم، مخورئ تاسې مالونه خپل په منځ خپل کې بالباطل، په ناحقه طریقې سره. وتدلوا بها، چې تاسې وړاندې کوئ په دې سره الی الحکام، حاکمانو ته. لتاکلوا فریقا، دپاره دې چې وخوري یوه ډله، من اموال الناس، د مالونو د خلکو نه، بالاسم، په ګناه سره.
وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ په دې باندې چې دا معنا ده. یسألونک عن الاهلة، دوی تانه پوښتنه کوي ای پیغمبره په باره د میاشتو کې چې دا میاشت څه شی ده. نو قل ورته وایه هي مواقیت للناس، دا مواقیت للناس وختونه مقررول دي د خلکو دپاره، لکه د روژې دپاره، د معاملاتو دپاره، د حج دپاره او د اسلامي میاشتې دا زده کول فرض کفایي دي. خامخا په یوه قریه کې او په یو دغه کې په یو ولس کې داسې خلک پکار دي چې هغوی ته اسلامي تاریخ معلوم وي، ځکه چې زمونږ دې پورې ډېر کارونه معطل دي او ټول د دین کارونه چې دي هغه په دې باندې روان دي. نو الحمدلله ځکه زمونږ په اسلامي نظام کې دغه هجري شا قمري سنه دا چلیږي او په دې باندې مطلب ټول افغانستان الحمدلله پوهیږي. نو همدغه رنګې د حج میاشتې هغه په همدې باندې معلومیږي او دا کفاره چې دغه کفاره چې نیسي 2 میاشتې روژه هغه په همدې باندې معلومیږي. همدارنګې د حج میاشتې هغه په دې باندې او یو سړي یوه ښځه عدت تیری 4 میاشتې او 10 ورځې هغه په همدغه ورځو باندې معلومیږي. نو یا یوه ښځه د حیض نه راځي او هغه طلاقه شوې ده، د هغې حیض هغه 3 میاشتې دی، نو 3 میاشتې په همدغه میاشتو باندې معلومیږي. او یا نور دغه هغه ټول د دې سره تړاو لري. نو په دې خاطر باندې فرمایي یسألونک عن الاهلة، تا نه پوښتنه کوي ای پیغمبره دوی په باره د میاشتو کې. نو قل ورته وایه هي مواقیت للناس، دا وختونه دي د خلکو دپاره، یعنی وختونه مقرر شوي د روژې دپاره، د نورو معاملاتو دپاره، والحج او د حج دپاره. نو حج میاشتې چې دي دغه 2 میاشتې او 10 ورځې او شوال دی او ذیقعده ده او ذیالحجه ده. ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها، دا اوس د جاهلیت په زمانه کې داسې رواج و چې په کومه دروازه باندې به دی حج ته ووته نو چې بیرته به راته بیا به نوې دروازه جوړوله ورته او بله دروازه به یې جوړوله. نو الله پاک ورته د دې حکم منع کړه چې دې ته ضرورت نشته دی، دا مه کوئ. لکه دا جاهلان چې جاهلیت داسې یو شی دی، وی مړی پاسول د ګوره نابینا یې کړل بینا، یو نادان دانا نه کړو په درس عمر مسیحا، نادان ځان لره بلا دی هم جهان لره بلا. اوس داسې نادانی وه چې دوی به دا طواف کوو نو د شپې به زنانو لوڅ طواف کوو، نو کالی به ایستل او طواف کوو، او د ورځې به نارینه بیا لوڅ طواف کوو. نو بیا به چې ورته ویل شو چې دا ولې، نو په دې خاطر باندې دا ولې، وایي دا په دې خاطر باندې چې زمونږ په دې کالیو کې ګناهونه کړي دي. نو اوس په کالیو کې د ګناهونه کړي، د کالیو څه ګناه ده دغه سره، ستا د ګناه سره، ګناه خو دې په اندامونو باندې کړې ده او په بدن باندې او په جسد باندې دې کړې ده. نو بیا جسد هم ځان نه غوڅ که، د لاس هم ځان نه غوڅ که او سر هم ځان نه غوڅ که. نو په دې خاطر باندې دا جهالت به کوو. نو دغه رنګې د حج ته به چې لاړل چې بیرته به راتله نو بیا به په بله ورځ راته په بله دروازه به ننوتل. نو الله پاک ورته ویل چې نه، لیس البر، نه د نیکي، بان تأتوا البیوت چې تاسو راتګ وکئ کورونو ته، من ظهورها د شاګانو نه، د شا طرف نه مه راځئ، ولکن البر من اتقى، لیکن صاحب د نیکۍ هغه څوک دی چې څوک تقوادار او د الله نه یریږي. واتوا البیوت من ابوابها، راتګ وکئ کورونو ته د خپلو دروازو نه، او واتقوا الله، د الله نه ویریږئ، لعلکم تفلحون، د پاره دی چې تاسو کامیاب شئ. وقاتلوا فی سبیل الله، نو دا ټول مقومات د جهادو، که حجو او که مطلب نور روژه وه او که منځو او که نور عباداتو. نو اوس څه وکئ؟ وقاتلوا فی سبیل الله، تاسې جنګ وکئ په لاره د الله کې، الذین، د هغه خلقو سره، یقاتلونکم چې تاسو سره جنګ کوي او تاسو باندې حمله کوي. ځکه جهاد چې نورو کافرانو سره کې دی فرض کفایي دی، او چې یو مملکت د اسلام ته کافران راشي، لکه دلته چې امریکایان راغلي وو او د دې متحدین راغلي وو، نو په دې وخت کې جهاد بیا په ټولو مسلمانانو باندې فرض دی. ځکه اذا دخلوا بلاد المسلمین قهرا العیاذ بالله فلا يجوز لأحد ترك القتال لأن الجهاد في هذه الحالة فرض عين على جميع أهل الإسلام.
کله چې کافران په مسلمانانو ملک باندې حمله وکړي نو بیا په دې وخت کې هیڅ چا دپاره جایز نه دی چې هغه ترک د قتال وکړي او جنګ ونه کړي. نو که دغه مسلمانان بیا د کافرانو سره ولاړي نو د دغه مسلمانانو قتل هم بیا جایز دی. ولا تعتدوا او تجاوز مکوئ ان الله لا يحب المعتدين بشک الله پاک نه خوښوي تجاوز کوونکي. هغه څه شی تجاوز چې په حرم کې جنګ وکئ، هغه څه شی دی تجاوز چې مسله وکئ، غوږونه او پوزې دا د چا نه مه غوڅوئ. هغه څه شی دی تجاوز چې مطلب ظلم او زیاتی وکئ. وقتلوهم قتل کوي دوی حیث ثقفتموهم چې چیرته مونده کړه، او اخرجوهم وی باسئ من حیث اخرجوکم د هغه ځای نه چې تاسو یې ایستلي د مکې معظمې نه. والفتنة اشد او فتنه چې ده هغه ډیر سخت ده من القتل د قتل نه. ولا تقاتلوهم تاسې جنګ مه کوئ د دوی سره عند المسجد الحرام د مسجد حرام په خوا کې، د مسجد حرام خوا کې تاسې جنګونه مه کوئ او د دې احترام ساتئ حتی تر دې پورې یقاتلوکم چې جنګ وکړي تاسو سره فیه په دې کې. په حرم کې که تاسو سره جنګ کوو نو بیا په حرم کې ورسره جنګ وکئ، او که تاسو باندې تعرض نه کوو نو حرم احترام وکئ، نو حرم کې به جنګونه نه کوئ. د حرم احترام به دوی د جهالت په وخت کې هم کوو. وان قاتلوکم نو که چیرته تاسو سره جنګ وکړه په ابتدا او په شروع باندې په حرم کې په تاسو باندې شروع وکړه نو فقتلوهم تاسو هم قتل کوئ. کذالک همدارنګې جزاء الکافرین بدله ده د کافرانو. فإن انتهوا او کچیرې منع شو دوی د شرک نه او د کفر نه او د قتال نه نو فإن الله غفور الله پاک مغفرت کوونکی دی، الله به ورته مغفرت وکړي او رحیم مهربان دی. او وقاتلوهم تاسو مړه کوئ دوی حتی تر دې پورې لا تکون فتنة چې نشي شرک او کفر د کعبې په خوا کې، ویکون الدین لله او شي دین د الله د پاره. فإن انتهوا که منع شو فلا عدوان نشته دی تجاوز الا علی الظالمین مگر په هغه ظالمانو باندې چې هغه مبتدین وي، په اوله شروع کوي او جنګ په تاسو باندې. میاشت د حرامو د دې احترام وساتئ. الشهر الحرام میاشت د حرام چې د بالشهر په مقابله د میاشتې کې ده، بالشهر الحرام په مقابله د میاشتې د حرام کې ده، یعنی د هغې حتک مه کوئ، د میاشتې د حرام احترام وکئ. دا ذیقعده، ذوالحجه او محرم دا درې میاشتې مسلسل دي او یو رجب دی، رجب بیا بیله میاشت ده. والحرمات قصاص او حرمات د میاشتو دا برابر دي سره او په فضیلت کې. فمن اعتدا چا چې تجاوز وکړو علیکم په تاسو نو فاعتدوا علیه تاسو هم تجاوز پې وکئ، یعنی تاسې بدله د دې تجاوز ورکئ بمثل ما اعتدا علیکم په مثل د هغه چې په تاسو باندې تجاوز شوی دی. واتقوا الله د الله نه ویریږئ په حدق د حرمت د میاشتو کې او په حدق د حرمت د مسجد حرم کې، د دې نه ګوره ځان وساتئ او د حرم بیادبي ونه کوئ او د میاشتو د حرم بیادبي ونه. میاشتې د حرام چې دي د اوسې منسوخ شوي دي، ده مخکې په اوایلو کې د دې احترام به ساتلی شوه. واعلموا پوه شئ ان الله مع المتقین چې بېشکه الله پاک د متقیانو سره دی. وانفقوا فی سبیل الله تاسې خرچ وکئ په لاره د الله کې، او ولا تلقوا بایدیکم مه غورځوئ ځانونه خپل او بایدیکم لاسونو خپل لره، یعنی په ترک د انفاق الی التهلکة هلاکت ته، یعنی د الله په لار کې مال نه مصرفول دا هلاکت دی. واحسنوا او نیکی کوئ ان الله يحب المحسنین بېشکه الله پاک خوښوي نیکي کوونکي خلک. واتم الحج والعمرة لله تاسې پوره کوئ حج او عمره د الله دپاره. نو حج دا واجب دی، نو په دې خاطر باندې او فرض دی. حج وجوبي او عمره چې د شروع کړه نو هغه واجبیږي، او حج که نفلي حج دی شروع کو نو هم واجبیږي. لکه یو حج دی کړی دی فرضي حج او بیا بل کال بیا روان شو احرام دی وتاړه او بیا رئیسار شو د احرام نه وروسته نو بیا در باندې فرض شو خامخا به بل کال ته قضا د دې حج راګرځي. نو فإن احصرتم که چېرته بند کړی شوئ تاسې د حج او د عمرې نه نو فمستیسر من الهدي هغه چې تاسو ته اسانه وي د هدیې نه نو هدیه به ولیږئ. او ولا تحلقوا رؤوسکم مخره تاسو او کلوئ ما رؤوسکم سرونه خپل حتی تر دې پورې یبلغ الهدي
چې ورسیږي هدیه محله ځای خپل ته، نو هلته په حرم کې به دا هدیه به ولېږي او حلالې به. لکه اوس وخت کې به چاته حکم وکړي چې داسې زما دپاره یو پسه واخله او هلته په حرم کې حلال که، نو هغه چې کله حلال که نو هغې نه بعد به ته دلته احرام لرې کړي. احرام به داسې لرې کړي چې سر به وخورئ او احرام دې مات شو، او هغه کالي چې دې کوم اغوستی دي، یو لنګ دی اغوستی دی او څادر دی اغوستی دی، هغه لنګ او څادر به لرې کړي او خپل ګنډلې شوي کالي به واغوندي. فمن کان منکم مریضا، هغه څوک چې په تاسو کې مریض وي، او به اذن، او یا په ده باندې سردرد وي، تکلیف وي، من راسه د سر د ده نه، ففدیة، فدیه ورکول دي، من صیام، د روژې نه، روژه ونیسئ، او صدقة، یا صدقه ورکئ، او پیمانه ورکئ، څو پیمانې، او نسکن، او یا قربانی ده. لکه د سر ویښتان دی ټول کل کړه یا د نیم سر کل کړه، نو بیا په څه دی؟ نسک دی. او که د هغې نه کم و نو بیا په ده باندې دغه ده، همداسې صدقه ده. نو فمن تمتع بالعمرة، چا چې فایده واخیسته په عمرې الی الحج، د حج سره، نو فمستیسر من الهدي، یا نو ده ته چې کوم اسانه وي د هدیې نه، یعنی د شکریې د دم شکریې دپاره. نو فمن لم یجد، یعنی عمره او حج دواړه یو ځای کړه، لکه حج قران او حج تمتع کې عمره او حج یو ځای کېږي. حج تمتع کې داسې مسله وي، دا حج اصلي کې په درې قسمه دی، یو حج افراد دی، یو حج تمتع دی، او یو حج قران دی. په دې کې کم یو بهتر دی؟ زمونږ په مذهب باندې حج قران بهتر دی، ځکه چې ډیر وخت سړی په احرام کې پاتې کېږي. حج قران دې ته ویل کېږي چې سړی د حج او د عمرې یو ځای اراده وکړي. دې ځای نه چې ځي افغانستان نه، نو په نیت کې به هم دا وی چې اللهم انی ارید الحج والعمرة فیسرهما لی وتقبلهما مني، یا الله زه د حج او د عمرې اراده کوم، دا ما ته اسانه کړي او ما نه قبول کړي. نو هلته چې لاړې د عمرې دپاره دې طواف وکړو او سعی دې وکړه، همداسې به په احرام کې اوسېږي تر یوم الترویې پورې، اتم د ذوالحجې پورې، او اتم د ذوالحجې باندې به لاړ شي مینا ته، او مینا نه بیا عرفات ته، عرفات نه بیرته مزدلفې ته، او مزدلفې نه بیا راشي جمرات به وولي او جمره عقبه به وولي، او په بیا به راشي او قرباني به وکړي. نو قربانۍ چې د وکړه بیا به کالي واغوندي او لاړ به شي طواف زیارت ته، او دا حج دې وشو. او بیا به لاړ شي مینا ته، په مینا کې به په سبا باندې بیا درې واړه جمرات وولي، د جمره اولا نه به شروع کې، او اخري به جمره عقبه وي، او بیا په بله ورځ باندې به بیا دا جمرات ولي. او که څلورمې ورځ ته ایثار شوي او نور در باندې پرېوته په مینا کې، نو بیا به خامخا ایثارېږي، او که په خپله خوښه ایثارېږي هم بهتره ده ایثارېدل. نو ایثار شه، په څلورمه ورځ باندې هم درې واړه جمرات ووله، نو هم صحیح ده. او که نه په دې درېیمه ورځ کې روان شو تېنه بیت الله شریف ته، نو هم پروا نه کوي. نو دا حج قران دی. او بل حج تمتع دی، دا موږ او تاسو چې عام خلک د افغانستان نه ځي، نو حج تمتع کوي. حج تمتع اسانه په دې دی چې یوازې د عمرې نیت کېږي. عمرې نیت چې دی وکړو، نو عمرې یو دا نیت به وکړي چې اللهم انی ارید العمرة فیسرها لی وتقبلها مني، یا الله ما اراده د عمرې کړي، 2 رکعاته وبلامبي، غسل به وکړي، او بیا به دا لنګ ووهي او څادر به واغوندي، او بیا به 2 رکعاته مونځ وکړي. دا مونځ چې دی هم ضروري دی د دغه دپاره، عمرې دپاره هم او د حج دپاره هم، لکه مخکې د تمتع کې د حج او د عمرې د دواړو دپاره و. د عمرې دپاره نیت وکړي، او بیا به دعا وکړي چې اللهم انی ارید العمرة فیسرها لی وتقبلها مني، دا به وکړي. خو دې کې زمونږ استادانو به راته ویلي چې په افغانستان کې معلومات نه کېږي، کله کله داسې وي چې په پاسپورټ کې د سړي فرق پیدا شي، یا په ویزه کې فرق پیدا شي، یا بل څه کې، چې کله تیاره کې کېناستي او ټول هر څه دې دغه شو، معاینات شو او چک شو، معلومات یې وکړو چې یاره بلکل په دې کې هېڅ فرق نشته دی، نو بیا تیاره کې چې وختې او تیاره روانېدو کې شوه، نو بیا دعا وکړه، او نور 2 رکعاته مونځ هم دې خوا ته وکړه، او احرام هم وتړه، او لنګ هم وتړه، څادر هم واغونده، او بیا چې کله روانه شوه تیاره، نو بس نیت وکړه چې اللهم انی ارید العمرة فیسرها لی وتقبلها مني. نو دا هم صحیح ده. او که نه
ټول دې هر څه چې کړي وو او معلوماتو چې یاره هر څه صحیح دي او نشته پکې فرق او راګرځم بانه، نو بیا چې عرض یې کړي د کور نه که نیت تړي ډېره ښه ده، ځکه نبي علیه صلات وسلام به د خپل کور نه نیت کوو، نو کور نه نیت وکړه، احرام هم وتړه او 2 رکعته مونځ هم وکړه او دعا هم وکړه، او که هلته په هوایي میدان کې دغه کوي نو د تیارو میدان کې نو هم ښه خبره ده، د هغه ځای نه نیت وتړه. نو دا چې عمره دې هلته وکړه نو طواف به وکړي، د طواف نه بعد به 2 رکعته مونځ د طواف وکړي، بیا به زمزم وڅکي او بیا به صفا غونډۍ ته وخیږي، او صفا غونډۍ ته چې وختي بیا به بیت الله شریف ته راګوري او ښکاري، بیت الله شریف په داسې ځای کې به ودرېږي چې بیت الله شریف درته ښکاري، نو دعا به وکړي، نو د هغې نه بعد به بیا مروه طرف ته لاړ شي، او هغه میلین الاحزرین په هغې ځای کې به لږ تیز لاړ شي، او بیا چې کله مروه ته ورسېدي هلته بیا بیت الله شریف نه ښکاري، خو مخ به بیت الله شریف ته کي او دعا به وکړي، نو دا یو ګردش شو، او بیا به د صفا نه بیرته راشي مروه ته، او مروه نه بیا صفا ته، او د صفا نه بیرته بیا مروه ته، نو 3-4 کرتې د صفا نه سړی مروه ته ځي، او 3 کرتې د مروه نه صفا طرف ته راځي، نو بیا چې 2 کرت پوره شي نو په مروه باندې پوره کېږي، مروه نه به ووځي او بیا به چېرته دکان پیدا کړي، که چېرته په دې خپلو حاجیانو کې یو بل سره ملګري وو او ماشینونه ورسره وو د سر کلولو دپاره هم صحیح ده، او که نه وي نو دکان ته به لاړ شي، هلته به سر کل کړي او بیا احرام نه به ځان خلاص کړي، بیا به په احرام همداسې حلال اوسېږي په مکه معظمه کې، او بیا به دغه دپاره هماغه ځای کې به اوسېږي. نو که چېرته داسې وه چې د دغې عمرې او د حج د وخته پورې، د عمرې د حج د وخته پورې د 15 ورځې پوره کېدلې، نو په دې ځای کې بیا ته مقیم وي، نو بیا د اقامت نیت وکړه، اقامت نیت کوم نه کېدل ته 15 ورځې چې تېرې نو ته مقیم وي، نو بیا په منا کې هم مقیم وي، په عرفات کې هم مقیم وي، په مزدلفه کې هم مقیم وي، پوره مونځ به کې، او که چېرته دلته کمې ورځې وي 10 ورځې وي او 10 ورځې بعد ته بیا منا ته تلې نو بیا ته مسافر یې، نو که ځان ته مونځ دې کوو نو بیا به 2 رکعته مونځ کې، نو په دې صورت کې به حلال ګرځي او بیا به راځي نفلي طوافونه په هغه په کالیو کې کېږي، په عامو کالیو کې نفلي طوافونه کېږي، نفلي طواف کې بیا سعیه نشته، بیا صرف طواف دی، د طواف نه وروسته 2 رکعته مونځ دی، او د 2 رکعته مانځه نه بعد بیا دغه دی څه ورته وایي مانځه نه بعد بیا دغه څه ورته وایي او زمزم څکل دي او بیا طواف کوه، نو چې څومره وس دی او طوافونه دې کوی شو. یو مسله په دې حج کې یاده کوي چې خلک داسې کار کوي چې د احرام نه بغیر څوک لاندې په مطاف کې نه پرېږدي، خلک هسې د دروغو نه ځان نه دغه تاو کي احرام او دا وایي چې یاره زه ما پرېږدي بیا او زه به نفلي طواف کوم، نو دا خدع ده، دوکه ده او فریب دی هغه حکومت سره، ځکه حکومت چې څومره انتظامات ساتلی دي او دا موانع ایښي دي دا د انتظام د حاجیانو د خدمت دپاره، د حاجیانو د خدمت دپاره زه 2006 کې زه حج ته تللی وم، په هلته دومره ازدحام به و د نبي علیه السلام د روضې په ورتګ باندې او ډېر زیات دغه به و ازدحام به و، او اوس وخت کې چې دا موانع ایښي دي د موانع په وخت کې چې ورشي نو هېڅ مشکل نه دا صحیح ده، ته به وایې چې هغسې مې ولې راته وایي داسې مې دې لنډ پرېږدي چې لنډ دې ور پرېږدي، نو داسې خلک به داسې روان وو، او په دې اوس وخت کې چې ده خلک بالکل په آرام او په سکون باندې روان دي او ښه ښایسته سلام اچولی شي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، نو دا ویلی شي علیک یا حبیب الله، نو سلام په ښه اندازې سره سړی اچولی شي، نو په دې خاطر چې څومره انتظامات دي د انتظاماتو به فکر کې، اوس که ټول خلک احرامونه وتړي او لاندې ورکته کېږي خو بیا هم هغه زحمه جوړه شوه او ازدحام جوړ شو. بل دا دی چې لاندې ورکته کېدل ضروري په دې نه دي چې لاندې به خامخا د ښځو سره یو ځای کېږي او د ښځې سره به اگر که زمونږ مذهب خدا دی چې اودس نه ماتېږي، خو د امام شافعي صاحب مذهب دا دی چې ښځې سره د لاس ولګېده نو اودس دې مات شو، نو بیا به اودس کې د هغه ځای نه چې بیا ته اوداسه ته راوځي څومره تکلیف دی، نو ښه خبره دا ده چې که طوافونه کې نو هماغه پاس برنډه کې طواف کوه، او برنډه کې طواف خیر دی د 3 طوافونو په ځای باندې یو طواف وکړه او ښه په قلار او په حوصله باندې وکړه، ښځو سره به هم نه یو ځای کېږي، که د مانځه وخت راغی مونځ به هم کوی شي، نو نفلي طوافونه هماغه پاس ځای کې کوه،
او فرضي طواف چې دی که هغه د عمرې طوافي او که د حج طوافي هغه دپاره د بیا لاندې پرېږدي نو لاندې کته کېږه. نو فرمایي چې لیس علیکم جناح نو څه وایي فرمایي واعلموا ان الله شدید العقاب الحج اشهر معلومات دې ځای نه و چې میاشت دا دویم حج و. دویم ما درته حج تمتع ذکر کړ چې اول به عمره وکړي او بیا د عمرې نه چې فارغ شوي نو بیا به حج وکړي. او دریم حج افراد دی. حج افراد دې تر کېږي چې یوازې د حج اراده د دې ځای نه وکړي. دا مسله پکې زده کوي چې حج بدل څوک کوي لکه د پلار نه یا د مور نه یا د نیکه نه یا د نیا نه حج کوي نو هغه د دې ځای نه حج افراد نیت وکړي. حج افراد کې یوازې د حج اراده کېږي. اللهم انی اريد الحج فیسره لی وتقبله مني. نو په دې صورت کې به څه کوي یوازې د حج نیت به کوي. نو دې احرام کې به هلته په حج افراد کې هم دا ده چې طواف دې وکړو او سعی دې وکړه نو هملته به اوسېږي او په احرام کې به اوسېږي. بیا به دغه په ورځ باندې د یوم الترویې په ورځ باندې مینا ته لاړ شي او مینات نه عرفات ته او عرفات نه بیا مزدلفې ته. نو په داسې شکل باندې حج افراد کېږي. نو چې هر یو حج کوي نو حج زمونږ که څوک بیا دا ده اوس داسې وخت کې ځي چې یوه هفته پاتې ده یا 4-5 ورځې پاتې دي عرفات ته نو بیا د قران نیت وکړه. نو قران درته اسانه دی او ثواب پکې ډېر دی. زمونږ په مذهب کې هم بهتر دی قران. او نبی علیه السلام چې کوم حج کړی و هغه هم قران کړی و نو هغه سره به موافقت هم راشي. او که نه ډېرې ورځې وي بیا افراد دغه وکړه تمتع وکړه ځکه چې د افراد نه بیا تمتع بهتر دی. او ځینې علما بیا تمتع د ټولو نه بهتر ګڼي خو به هر حال زمونږ په مذهب باندې حج قران بهتر دی. نو فرمایي نو الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج نو واتقوا الله دا الله نه ویریږي واعلموا پوه شئ واتموا الحج والعمرة لله فإن احسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا دې ځای نه دی. نو فإن احسرتم که چېرته بند کړی شوي تاسې د حج نه یا د عمرې نه نو فما استيسر من الهدي تاسو ته چې اسانه وي د هدیې نه هغه هدیه ولیږئ. ولا تحلقوا رؤوسکم او مخره تاسې او کلوئ مکلوئ تاسې سرونه خپل حتی تر دې پورې یبلغ الهدي چې ورسیږي دا هدیه الى محله زید علالید. فمن کان منکم مریضا هغه څوک چې مریض وي او به اذن من راسه ففدیه د باندې فدیه ده من صیام د روژې نه او صدقه او صدقه ده او نسک. فاذا امنتم کله چې په امن کې شوي تاسې فمن تمتع بالعمرة الى الحج څوک چې فایده اخلي په عمرې سره الى الحج حج لره نو فما استيسر من الهدي هغه څه چې اسانه وي تاسو ته د هدیې نه نو فمن لم یجد چا چې مونده نه کړه دا هدیه نو بیا څه دی فصیام 3 ایام روژه ده د 3 ورځو فی الحج په حج کې یعنی حج تمتع والا به یو دغه کوي دم شکر کوي او حج قران والا چې دی هغه به دم شکر کوي نو دې ته دم شکر وایي. اوس د دې دم شکر بعضې خلکو سره وس او طاقت نشته دی نو هغه به څه کوي 3 روژې به په حج کې ونیسي خو د عرفات د ورځې روژه مه نیسئ ځکه چې عرفات په ورځ باندې روژه نیول ډېره سخته وي او ډېر سړی مطلب نور کارونه او دعاګانې کېږي او ګرځېدل وي او سخته ورځ وي تکلیف وي نو په دې ورځ باندې د عرفات د ورځې نه مخکې خپلې 3 روژې پوره کوي. بیا چې کله حج نه راوګرځېدې نو که په حرم کې اوسېدې او په حرم کې د روژې نیولې و روژې نو هم پوره کوي او که حرم کې نه وي په خپل کور کې دې نیولې نو هم ښه ده خو بهتر دا ده چې په هماغه حرم کې پوره کړي. نو سر فرمای بیا څه دی فمن لم یجد چا چې مونده نه کړه هدیه او متمتع یا قارنو نو فصیام 3 ایام فی الحج نو روژې نیول دي د 3 ورځو په حج کې او 7 وروجې اذا رجعتم کله چې تاسو راوګرځېدئ د حج نه نو تلک 10 کامله دا 10 ورځې شوي. ذالک دا لمن د پاره د هغه چا لم یکن اهله چې نوي اهل د حاضر المسجد الحرام حاضر د مسجد حرام سره یعنی حج تمتع او حج قران دا په هغه چا باندې دی چې څوک په حرم کې نه اوسېږي او حرم اوسېدلو دپاره حج افراد دی چې خواوشاته اطرافو کې اوسېږي لکه په افغانستان کې په نورو ملکونو طرفونو ته اوسېږي نو هغه دی قران او تمتع کوي
او که څوک په مکه معظمه کې اوسیږي او د مکې اوسیدونکی وي هغه به حج افراد کوي. واتقوا الله، د الله نه ویریږئ په دې ټولو محرماتو کې او په حرام کې. واعلموا پوه شئ ان الله شدید العقاب، چې الله پاک سخت عذاب ورکوونکی دی. اوس د میاشتې د حج کمې دي. الحج اشهر معلومات، حج چې دی دا میاشتې دي معلومي، په خاص معلوم وخت کې به حج کوي. او د حج احرام چې تړي نو هغه به په دغه ورځو کې تړل کېږي. هغه څه شی دی؟ شوال ده، ذوالقعده ده او 10 د ذوالحجې دي. نو په دې وخت کې به ته احرام د حج تړلی شي، که حج قران کې، که حج افراد کې، او که حج تمتع کې. فمن فرض فیهن الحج، هغه څوک چې فرض شو یې فرض که په ځان باندې په دغه میاشتو کې حج، نو فلا رفث، نو بیا به حج کوي. که دې میاشتو کې سړي ته دومره پیسې پیدا شوي چې هغه حج پې کولی شي او حج ته تللی شي. اوس خو د حج د داخلو مشکلات دي، نو هغه مخکې د جمهوریت په وخت کې چې خلکو داخلي کړي دي هغه لا پوره شوي نه دي، او بیا وروسته په قرار نو انشاءالله کوشش داسې روان دی انشاءالله چې زیات شي دغه زمونږ سهم زیات شي د افغانستان. نو بیا د خدای پاک داسې وخت راولي چې کوم وخت کې سړی حج کوی شي نو او حج اراده وکړي او په هغه وخت کې حج وکړي. نو فمن فرض فیهن الحج، هغه څوک چې فرض شو په ده باندې په دغه میاشتو د حرم کې حج، نو فلا رفث، بیا دې څه کوي؟ دا دې جما نشته په حج کې، نو حج احرام چې دې وتړه نو حج باندې احرام جما به نه کې. ولا فسوق، او معاصي نشته دی. معاصي ګناه خو په هر وخت کې ناروا دی، خو په حج کې بیا ډېره ناروا ده. ولا جدال فی الحج، او جنگ او جګړه په دغه کې نشته دی، په حج کې نشته دی. یعنی د خپلو ملګرو سره. زمونږ یو استاد الله دې وبخي، هغه به ویل حج ته چې ځئ د 4 ملګرو نه زیات نه شئ. نو موږ حج کې 6 ملګري وو یو کرتې. په هغه 6 ملګرو کې خامخا د ټولو جنجالونه پیدا شو، خو الحمدلله ما سره د چا جنجال هغه پیدا نه شو. او بیا بل کرتې چې تلو بیا هم 6 ملګري وو. نو په دې خاطر باندې جنجالونه پیدا کېږي، ځکه چې سړی ستړی شي او ستړیا وي. ځکه په یو عمل کې ګوره په نیت کې دا نه دی راغلی چې یا الله ته یې راته اسانه کړي، او د حج او د عمرې په نیت کې دا راغلی دی چې اللهم یسره لی، یا الله ما ته اسانه کړي. نو دې نه معلومیږي چې دا سخت عمل دی. او بل دا ده چې سړی هلته لاړ شي، د حرم شریف داسې یو هیبت دی چې هر څه ترې نه هیر شي، د کتابونه هم ترې نه هیر شي، د طریقې هم ترې نه هیرې شي. نو ډېر په حوصله او په آرام او په سکون باندې، نو چې ښه رهبر سړي سره وي. بله دا نصیحت د ټولو مسلمانانو دپاره دا چې دغه معلمین چې دي، معلمینو نه صرف د حج په باره کې او د مناسکو په باره کې تاسو خدمت غواړئ. بعض زمونږ د افغانان داسې دي، هغوی بیا دا وایي چې یاره دا معلم به ستا یو مزدور وي او نوکر به دي، دا به درته بوټان هم رنګوي او دا به درته هر څه کار کوي. نه، نور کارونه خپله کوه. د حج په باره کې غم کوه چې حج درنه خراب نشي او حج کې صحیح حج ته وکړي. نو خامخا کم از کم دا معلم چې دی دا فارغ وي د مدرسې نه او عالم وي، نو دومره پوهیږي. او که بیا داسې وي چې اوس دی نه پوهیږي، بل چا نه بیا پوښتنه کوي، بل چا نه پوښتنه کوي. خو ته څه کوه؟ داسې کار کوه چې حج کې فرایض درنه پاتې نشي، واجبات درنه پاتې نشي او مستحبات درنه پاتې نشي. نو په دې باندې ځکه زمونږ معلمین دا حاجیانو ته نصیحت کوي چې حج هم نه یې کړی نو تر هغې پورې دا زیارتونه مه کوئ، او دا جبلې دغه ته رحمت ته تګ یا مطلب عرفات ته یو ورځ دوی مخکې بیا یې عرفات پې ګوري، مزدلف منا پې ګوري. چې کله د حج وخت راشي او بیا حج کې ځي نو بیا هغه ځایونه نه وي، دومره ازدحامي چې هغه درنه ویر شوي. نو په دې خاطر باندې که نورو ځایونو ته ځي او دا زیارتونه کې نو هغه د حج نه وروسته وکړه. نو خامخا د حج د مخکې څه تکلیف درته پیدا نشي یا کوم ځای نه راونه ولېږي. زمونږ یو نږدې دوستانو نه و، الله پاک دې مغفرت نصیب کړي، خو هغه عمره کړې وه، بیا هغې نه وروسته د عرفات غونډۍ ته ختلې وه. هلته پې د زړه حمله راغله او بیا څو ورځې په هسپتال کې وایسته، وفات شوه. نو ولا جدال فی الحج، نو فرمایي وما تفعلوا من خیر، نو هغه چې کوئ تاسې د خیر نه یعلمه الله، پیژني الله پاک. وتزودوا، ځان سره توخه واخلئ. دلته به داسې کار کوو، بعضې خلکو حج ته وتله وایي همداسې په توکل باندې ځو، هلته یې به حج کې سوالونه کول. نه، حج کې د انسان نه سوال مه کوه، او حج کې د الله دپاره راغلی صرف د الله پاک نه سوالونه کوه.
وتزودو دې کې ځان سره توخه واخلئ فإن خیر زاد التقوا بېشکه بهتر توخه چې ده او ځان سره پنګه التقوا هغه ځان ساتل د سوال نه دي چې ځان د سوال نه وساته یا د تقوا نه دلته پرهیزګاري ده واتقوني الله وی زمانه ویریږئ یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقلونو لیس علیکم جناح اوس دا ده چې بعضې خلکو به حج ته چې تلو ځان سره به یو شوي وړل ته به خرڅ کو بعضې خلکو بیا په دې باندې اعتراض کو چې دا خو حج تا د دې تجارت دپاره وکړو نه په دې کې ګناه نشته ځان سره که یو څه وړې او جواز وي د وړلو او وړی شي اول ته خرڅوی شي نو بالکل خرڅ کا لیس علیکم جناح خو داسې کار به نه کوې چې هغه په حکومتي قوانینو کې بند وي چې بیا د هغه مملکت دپاره هم د بدنامۍ سبب شي نو داسې مه کوه لیس علیکم جناح نشته په تاسو باندې ګناه یعنی تنګوالی نشته ان تبتغو چې تاسې ولټوئ فضلا فضیلت یعنی ربح او ګټه په تجارت سره من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه فاذا افضتم کله چې تاسې بیرته راوګرځېدئ رجعتم من عرفات د عرفات نه فاذکروا الله نو د الله یادوئ په مانځه سره یعنی د عرفات نه چې راوګرځېدئ بیا د ماښام او د ماسخوتن لمونځ به په عرفات کې وکړئ او دلته چې مینا ته لاړئ نو په مینا کې 5 منځونه دي هغه د سحر منځ خو د دلته په حرم کې وکړو د ماسپښین او د مازیګر او د ماښام او د ماسخوتن او د سحر منځ دا 5 منځونه په مینا کې کیږي سحر منځ چې دی په مینا کې وکړو نو هغه نه بعد به بیا عرفات ته روان شي خو اوس وخت کې د ازدحام په خاطر باندې یوه ورځ مخکې خلک مینا ته بیایي یعنی په اتم د ترویې دی نه بیایي په اووم د ترویې باندې دی بیایي نو پروا نه کوي دا ټول مستحبات او سنن اعمال دي او که چېرته ځان ته سړی تلی شي او روان شي خو صحیح ده خو ځان ته چې لاړ شي هلته چې ځي او تا ته به یو ادرس درکړي د خپلې خیمې او د خپل هغه کیمپ نو هغه ته چې ځي هغه کې به نور څوک پراته وي په خیمه کې نو بیا به مشکل درته نو چې دوی درته څه وایي په هغه بسونو کې دی بیایي او په موټرو کې دی بیایي په هماغه موټرو کې لاړ شه مینا ته په هماغه موټرو کې بیا عرفات ته لاړ شه عرفات کې به هم مشکل نه وي نو عرفات خو بیا ټول میدان د عرفات دی په همدغه خپله خیمه کې چې ودرېږي او دعا وکړي هم صحیح ده او عرفات د غره ته ختل دا ضروري نه ده د غره په خوا کې صخرې ورته وایي غټې غټې تیږې دي نبی علیه الصلاة والسلام په دې صخرو باندې ولاړو دا بیت الله شریف حدیث کې راځي چې دغه عرفات غر چې دی جبل رحمت چې ورته وایي دا د نبی علیه السلام او د قبلې په منځ کې و نو په دې صخرو باندې ودرېږه دعاګانې کوه صخرې باندې درېدل هم ضروري نه دی د صخرو نه اخوا دې خوا چې هر یو ځای کې وي نو په هغه ځای کې ودرېږه او دعاګانې کوه او دا دعا د ماسپښین لمانځه نه بعد بیا شروع کېږي نو عرفات ته چې لاړ شي ماسپښین لمونځ چې وکړي د ماسپښین لمانځه نه بعد او وقوف د عرفات شروع کېږي او عرفات کې بیا دا وسعت دی چې عرفات کې سړی د شپې راغی په عرفات ودرېده هم صحیح ده او که د ورځې دغه وي عام طور سره نو هم په هغه کې پروا نه کوي نو په دې خاطر باندې فاذا افضتم من عرفات کله چې راکوز شوي تاسې او راوګرځېدئ د عرفات نه نو فذکروا الله یاد کوئ الله پاک د ماښام د نور پرېوتو نه مخکې به نه راوځي د عرفات نه هلته بندیزم لګېدلی خلک ولاړ وي پولیس ولاړ وي او فوجیان ولاړ وي د سعودي والا نو هغه څوک نه راپرېږدي کله چې نور پرېوته بیا راکوز شه د عرفات نه راځه نو فذکروا الله یاد کوئ الله پاک عند المشعر الحرام د مشعر حرام سره مشعر حرام دا مسجد مشعر حرام ورته وایي د مزدلفې که جومات ته رالي هم ښه ده او که مسجد ته رانغلي او په نورو ځایونو کې په هر یو ځای کې دی واړول او په هغه ځای کې ماښام لمونځ وکړه او د ماسخوتن لمونځ وکړه دواړه یو ځای وکړه په عرفات کې 2 لمونځونه یو ځای کېږي د ماسپښین او د مازدیګر خو هغه چا دپاره چې څوک په مسجد نمیره کې لمونځ کوي که څوک په خپلو خیمو کې کوي نو په خپل وخت کې لمونځونه وکوي د ماسپښین په خپل وخت کې وکړه د مازدیګر په خپل وخت کې وکړه نو څه مشکل نشته دی په دې باندې نو واذکروا او یاد کوئ الله پاک کما هداکم لکه څنګه چې ښودنه کړې ده تاسو ته ان کنتم من قبله او وی تاسې مخکې د دې نه لمن الضالین نه پوهېدونکي یعنی هدایت تاسو سره نه ثم افیضوا بیا راکوز شئ من حیث افاض الناس د کوم ځای نه چې نور خلک راکوزېږي دا الله پاک ځکه وفرمایل
چې دلته قریشو به داسې کار کوو چې مزدلفې پورې به ورسېدل، مزدلفې نه خو عرفات ته به نه تله. وایي موږ خو د نورو خلکو نه جدا یو، موږ قریش یو. نو الله پاک ورته وایي چې نه، دا نور مؤمنان چې څنګه ځي عرفات ته، نو تاسو هم عرفات ته لاړ شئ، او د عرفات نه بیا بېرته راکوزېږي، نو تاسو هم ورسره د عرفات ته راکوز شئ. نو فرمایي ثم افیضو، بیا راکوز شئ تاسې او راوګرځېږئ من حیث افاض الناسو، دا هغه ځای نه چې نور خلک راکوزېږي. نو قریش ته وي واستغفر الله، نبی علیه الصلاة والسلام چې کله حج کوو حجة الوداع، نو بیا په دې خاطر باندې په دې صورت کې د دوی قریشو کتل چې ودرېږه دی عرفات ته ځي او که نه ځي، نه عرفات ته لاړه او عرفات نه بیرته بیا راوګرځېده او ټول صحابه کرام او مؤمنان دا ورسره وو. واستغفر الله، مغفرت غواړئ د الله پاک نه، ان الله غفور، بېشک الله پاک مغفرت کوونکی دی او رحیم مهربان دی. فاذا قضیتم مناسککم، کله چې پوره کړه تاسې مناسک د حج، یعنی حج مناسک هم پوره کړه او راغلی. د حج مناسک څه شی دي؟ دغه منا کې 5 منځونه دي، بیا په عرفات کې دا 2 منځونه یو ځای کول. خو مسجد نمیری ته داسې کار کوئ چې عرفات کې مسجد نمیری ته احتیاطاً تاسو مه ځئ، ځکه په خپل خیمو کې د خپلو امامانو او د خپلو معلمانو سره د ماسپښین مونځ په ماسپښین وخت کې وکئ او د مازدیګر مونځ په مازدیګر وخت کې وکئ او بیل بیل یې وکئ. دا ولې؟ ځکه چې د مسجد نمیره کې چې دوی مونځ کوي نو دا امام مقیم وي، امام مقیم وي، د مکې معظمې نه راغلی، د مکې معظمې امام وي او هغه بیا دلته 2 رکعاته کوي. هغه د هغوی خپل کار دی، خپل مذهب دی او چې څنګه کوي نو صحیح ده ورته. خو زمونږ او ستاسې مونځ دلته ځکه نه دی په کار چې دلته د امام مقیم دی او 2 رکعاته کوي، او د مقیم دپاره 2 رکعاته مونځ نه دی روا. مقیم په کار دا دی چې 4 رکعاته مونځ وکړي. او د دوی مذهب دا دی چې دلته که مقیم وي او که مسافر وي نو په منا کې او په عرفات کې او په مزدلفه کې هغه به قصر کوي، یعنی د 4 رکعاتو په ځای باندې به 2 رکعاته کوي. نو په دې خاطر باندې زمونږ مونځ دوی پسې بیا نه کېږي، نو نه دی په کار. نو احتیاط دا دی چې په خپله خیمه کې 2 رکعات که مسافر وي نو امام دی مقیم امام دی مخکې شي، چې مقیم وي او 4 رکعاته کوي نو که مسافر وي هغه به ورپسې 4 رکعاته وکړي. نو داسې کس مخکې کوي چې هغه مقیم وي او امام وي. که بیا نه پیدا کېده نو هغه څوک چې مقیمین وي هغه د 2 رکعاته بیا پوره کړي، او که مسافر و خاصم 2 رکعاته مسافرانه مونځ یې وکړو امام. نو په دې شکل باندې په عرفات کې هم او په مزدلفه کې هم، نو دې کې احتیاط دا پکار دی. نو فاذا قضیتم مناسککم، کله چې پوره کړه تاسې مناسک د حج، نو څه وکئ؟ فاذکروا الله، یاد کوئ الله پاک، که ذکرکم آباءکم، لکه یادول ستاسو پلارانو خپلو لره. عربو به داسې کار کوو چې د خپلو پلرونو او د نیکونو صفتونه به یې کول او اشعار به یې ویلې، چا به نثر ویلې، چا به شعر ویلې. وایي دغه رنګې د الله یاد وکئ. نو په دې ټولو کې تلبیه وایئ او ذکر کوئ، دعاګانې کوئ، او اشد د ذکره یا سخت د هغې نه ذکر د پلارانو نه. تاسو چې پلاران کم یادول نو د پلارانو نه زیات ذکر وکئ او الله پاک ډیر یاد کوئ او د الله لویي بیان کوئ. او په عرفات کې هم د ماسپښین نه بعد دعا شروع کیږي او تر ماښامه پورې، او په مزدلفه کې بیا چې راکوز شئ نو دلته هم دعاګانې وکئ، او د ماسخوتن په وخت کې به بیا د ماښام او د ماسخوتن دواړه یو ځای مونځونه وکئ. فمن الناس من یقولو، بعضې د خلکو نه هغه څوک دي چې وایي ربنا ای رب زمونږه آتنا فی الدنیا حسنه، فی الدنیا راکې مونږ ته په دنیا کې، د صرف دنیا غواړي. وما له نشته د دپاره فی الاخرت، په آخرت کې من خلاق څه حصه، آخرت کې دوی دپاره څه حصه نشته دی. نو دا رنګې مه کوئ چې یوازې دنیا غواړئ، لکه بعضې خلک یوازې د دنیا سوال کوي. نه، یوازې د دنیا سوال مه کوئ. ومنهم، بعضې د دوی نه من هغه څوک دي یقولو چې وایي ربنا ای رب زمونږه آتنا راکې مونږ ته فی الدنیا، په دنیا کې حسنة حسنه. دنیا کې حسنه څه شی ده؟ دنیا کې حسنه علم دی، دنیا کې حسنه اولاد صالح دی، دنیا کې حسنه صالحه ښځه ده، دنیا کې حسنه صالح خاوند دی. نو دا د دنیا نعمتونه دي. وفي الآخرت، او په آخرت کې حسنه راکې. آخرت کې حسنه څه شی دی؟ جنت دی، د الله دیدار دی. الله دې موږ او تاسو ته نصیب کړي.
وقنا عذاب النار او وساتې موږ د عذاب د اور نه. نو چې داسې دعا څوک کوي اولئک لهم نصیب، دا خلک چې د دوی دپاره حصه ده مما د هغه نه کسبو چې دوی څه کسب کړی دی. والله سریع الحساب، الله پاک تیز حساب کوونکی دی. الله پاک ټول علیم او بصیر ذات دی، هر څه ورته معلوم دی چې څوک دنیا غواړي او څوک آخرت غواړي. نو ګوره په دنیا کې اول حسنه د دنیا ذکر کړه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه. نو دا اللهم ربنا چې ورته وایي موږ او تاسو په مانځه کې هم ځکه وایو، دا په ټولو دعاګانو کې د ټولو دعاګانو اصل دی. ځکه یا الله په دنیا کې حسنه راکړي او په آخرت کې حسنه راکړي. دنیا کې حسنه مال او متاع او ښځه او بچیان او علم دا ټول پکې راغله، او په آخرت کې حسنه د الله د رضا او د الله دیدار او جنت دا ټول پکې راغله. نو دا داسې یو جامع دعا ده. نو نبی علیه السلام به دا دعا ډیره کوله، او خصوصا د دعا په سر کې به هم دا کوله او په آخر کې به هم دا ویلي او په منځ کې به هم دا ویلي. نو ته چې دعاګانې کې په عرفات کې نو په خپل اول دعاګانو کې به د دین اللهم ربنا نه به شروع کي، په منځ کې به بیا اللهم ربنا ووایې، په آخر کې به بیا اللهم ربنا ووایې. نور که عربي دعاګانې درته راځي عربي دعاګانې هم کوه، او که پښتو دعا درته په پښتو هم دعا کوه، په فارسي هم دعا کوه، چې هره ژبه ستا وي نو په خپله ژبه باندې دعاګانې کوه. او بل د دعاګانو دپاره ځان سره کتاب ویسه، دعا دا مناجات مقبول ځان سره ویسه، او همدارنګې نور د دعاګانو کتابونه دي هغه کتابونه ځان سره ویسه او دعاګانې کوه. نو په دې خاطر باندې دعاګانې زیاتې کوه، او په هر وخت کې هره دعا چې درته مخې ته راتله هغه دعا کوه. نو دغه رنګې دعاګانې دا په هغه ځای کې دعاګانې قبلیږي، په هر ځای کې نورو ځایونو دي. مطلب په مزدلفه کې چې رالي، مزدلفه کې یو خاص جبل قزح ورته وایي، خیر هغه اوس بند کړی دی، څوک ورته نه پرېږدي، خو به هر حال مزدلفه ټول موقف دی. په هر ځای کې چې درېږي هغه ځای کې ودرېږه. بیا په مزدلفه کې تیږې راټولولې دي، هغه اویا تیږې به راټولې کړي او بیا به مطلب ځان سره واخلي او جمرات به پیولي. په اوله ورځ باندې اووه تیږې ایشتل کېږي او په دویمه ورځ باندې هره جمره اووه تیږې، او په دریمه ورځ باندې هم داسې، که څلورمې ته پاتې شوي هغه به بیا داسې، او بیا د هغې نه وروسته سلسله د حج ستا ختمیږي. نو جمره چې په اوله ورځ وولي بیا به قرباني وکړي، د قربانۍ نه بعد به بیا طواف زیارت وکړي، طواف زیارت نه بیرته بیا مینا ته راځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.